په پیل کې د دولت آباد ولسوالۍ قاري ګلاب الدین هارون او د پوهنې ریاست آمر مولوي زړګي فیضاني خبرې وکړې او په ټولنه کې د سالمې روزنې پر ارزښت ټینګار وکړ. این کتاب کارکردهای امارت اسلامی را از ابتدا تا انتهاش تشریح میکنه، واضح میسازه که امارت اسلامی به خاطر دین الله قیام کرده بودند. قیامشان قیام برحق بود، عملشان عمل برحق بود، باطل نبود. این برای تمام اقشار جامعه خود ما و تمام جهانیان به نشان میده که این کتاب به خاطر مبارزه امارت اسلامی مبارزه حق بوده. هدف ما در ضمن از ترویج دادن چی است؟ همین مطالعات است که بیشتر مردم فعلا از مطالعات دور هستند و ما میخواهیم که دوباره همین مطالعه را فرهنگش در بین مردم زنده شود. په ورته وخت کې د سرخ ګنبد لیسي عامر دین محمد رحمتیار او یو شمېر نورو ګډونوالو له مسؤلینو وغوښتل چې د زده کړو د ودې په موخه دې ورته نور پروګرامونه هم په لاره واچوي. دقیقاً امارت شناسی از آغاز تأسیس امارت اسلامی شروع شده. ما با نخبه ها و شخصیت هایی که در نظام امارت از بنیانگذاری تا اکنون فعالیت کرده، خدمات انجام داده، آگاهی پیدا کردیم. دا موږ خپل کورنۍ ته هم ورسوو دغه تاریخ او دا کورونو کې مطالعه کو، خپل شاګردانو ته هم مدرسو کې او معلمان خپل مکتبونو کې شاګردانو ته خپل تاریخ د افغانستان را ژوندی کو په آینده کې انشاءالله. همیشه می‌خواهیم که همین تو برنامه‌ها را برگزار بکنه تا یک رقابت سالم در بین جوانان پیدا شود و همیشه معلمین و سایر جوانان به مطالعه کردن رو آورند. د یادونې وړ ده چې دغه ازموینه د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د دولت آباد ولسوالۍ د شاوخوا 500 ښوونځیو ښوونکو لپاره په لار اچول شوې وه.